समर इंटर्नशिप ISPR 2026 د کوونکي د پېښور بالاحصار کلا وکتله. سمر انټرنشپ ISPR 2026 د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو پوهنتونونو ګډون کوونکو زده کوونکو د پېښور تاریخي بالاحصار کلا څخه لیدنه وکړه. زده کوونکو ته د بالاحصار کلا د تاریخي اهمیت، د سیمې د امنیتي وضعیت او فرنټیر کور خیبر پښتونخوا نارت د رول په اړه معلومات ورکړل شو. زده کوونکو د بالاحصار تاریخي موزیم هم وکوت چېرته چې هغوی ته د سیمې د تاریخي او کلتور میراث په اړه معلومات وړاندې شول. په دې موقع زده کوونکو ته د سولې او امنیت د ټینګښت او د سیمې پرمختګ لپاره د فرنټیر کور خیبر پښتونخوا نارت د هڅو په اړه هم معلومات ورکړل شو. سمر انټرنشپ ګډون کوونکي ISPR د زده کوونکو د فرنټیر کور خیبر پښتونخوا نارت له انسپکټر جنرال سره هم ولیدل. په دغه لیدنه کې د IGFC له لوري د زده کوونکو پوښتنو ته تفصیلي او مدلل جوابونه ورکړل شول. هغوی ته د سیمې امنیتي وضعیت او موجوده ننګونو په اړه معلومات ورکړل شو. زده کوونکو دغه لیدنه ډیره ګټوره او معلوماتي وبلله. د پاکستان پوز او فرنټیر کور خیبر پښتونخوا نارت یې مننه وکړه. د زده کوونکو په وینا د بریفینګ له لارې دوی د فرنټیر کور د رول او امنیتي ننګونو په اړه ښه پوهه ترلاسه کړه او د هېواد د دفاع په اړه یې نوي لید هم وموند. یوازې زده کوونکي ویل چې د بالاحصار کلا لیدنې ورته د خپل تاریخي کلتور میراث په اړه د لا ډېرو معلوماتو ترلاسه کولو فرصت برابر کړی. یو زده کوونکی چې دوی پوه شول چې د فرنټیر کور سرتیري د سیمې د امن امان د ټینګښت لپاره څنګه خپلې دندې ترسره کوي او د سولې لپاره یې ګډ سرتیرو خپل ژوند هم قرباني کړی دی.